موږ ناره لوستې ته نه ده لیدلې هر وخت ماړه ګرځو په 3000 او 4000 تنخوا کې موږ ماړه ګرځو وی دا څنګه مې څنګه دا دی چې ستا د جیب نه خدای وباسي او مال یې راکوي دا اکثر طالبانو ملیانو ته وایم دوی چې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر پیغه څه ورته وایي لکه سټسکو کله په سینه او کله په سر او کله په یو ځای یاره مولوي صاحب څه ظاهري بیماري خو ده کې نشته ایکسرې دې پاکه ده الټراساونډ دې پاک دی دا څه چل دی دویم ډاکټر مه ستړی کوه د اول نه اخره پورې غریب له دې بیخ وویسته د سر نه خپو پورې ستا په بیمارۍ پسې ګرځي او پیدا یې نه کړي ورته ووایه چې شی مې ډېر والی دی په پښتو کې پوهېږه ډوډۍ د چا لاس کې روایې چوک سره وایې د الله لاس کې روزي خو خدای سره بنده ته ګوره او رزق ته یې ګوره یو لوی افسر و د پولیسو اوس ریټایر شوی لوی جرنیل و ډېر نیک سړی او ښه سړی نو ما له یې ډوډۍ وکړه لاړو نو غټ دغه ته یې بوتله موټل ته نو غریب ځان سره د کور نه په ټیپن کې مخې راوړی وې هغه ته مخکې پرتې مې دا ولې وي زما دغه خوراک مال ډېر دولت ډېر عزت ډېر نیک سړی مو ښه روجهدار و عمرو له به م ته غریب ډېر نیک سړی دی خدای دې وله روغ صحت ورکړي اوس بیمار دی او دغه وي زما خوراک پیسه ډېره ده او په تا پرهیز دی نو څه به وکړې لوی خان دی لوی خان یو غټ خان و جومات یې جوړ کړی و دی به وتلی چې ډوډۍ ته کېناستو بیا مونږ سره خره وي زما پرهیز هوټل نه یې راله نری غوښې ورسره اغوستي و دونه تکلیف غریب کړی و مې ته خوره وي صاحب زما پرهیز دا دې مخامخ پرته ده وایي مه به خورې اوس څه کې ډوډۍ د الله په لاس کې ده رزق خدای سره دی ډېره غټه تنخوا باندې او قرضدارې به ګرځي بچي به یې لوپران یې لوځوي به ښځه به یې لوپرئ هغه ته یې لوځئ بیماری به ورته پیښي سوړې به ورته رواني په هغې به ترې پیسې ځي او میاشت پس به د دوکاندار نه پټېږي قرضدارې به لوی زمیندار به په فصل به یې ګلیو شي تباه و برباد به شي بیا به وله د خاورې د دوکاندار د خاورې پیسې ورسره نه دا سوچ به د ذهن نه وباسئ او دا به ایمان ساتئ چې روزي د چا په لاس کې ده د الله په لاس نو دا به نه وایي دا مولیان د لوږې مړه شو دا خواشې تا ته دا مولیان کله کله اوبه موبه باندې شخوان وی را وی نور الحمدلله ټول ماړه دي ښه تاسو هم شکر دی ماڼه هر چا له خدای ښه روزي ورکړی شکر موږ ناشکره یو ګورئ پخوا تاسو نه تپوس کوم پخوا چې به د چا میلمه راغی چرګوړې به دله دې مشرانو نه تپوس وکړې میلمه به راغی نو یې چرګوړې نشته په ارامي چرګان مخکې نو نو په دې کوڅو کې به خلک ګرځېدل هله چرګوړې راولی نو په روپۍ او په 1.5 روپۍ به چرګ و هغه به په دې کوټو ټوپونه وان نو ټوله دنیا د محلې به خبر شو پلان کې میلمه راغلی نو چرګ به یې ونیو نه به یې وړه راوړه خولې خولې به شو چرګ په روپۍ راکړه هغه به وي نه په پاو کم په پاو باندې نو جوړه به وشوه اوس یې وي مولا له یو څه چیلا لیږي بل چا به لالول هم نه شو نو ملا صاحب هم صاحب مټې والې او خپې به هر تکړه ته به یې ګنې سنډا لالی او چاړه به کله ښي طرف ته او کله ګس طرف ته راښکه چاړه تېره کومه او ماشومانو ته به یې وي اخوا شی خبرې مه کوئ ګورې بیا دې ساه نوځي اوس خو دې سه وځي هلکه نو چاړه ملا به پکې غریب مری وه وی دې بانګ وایي نو چې مری مضبوطی او سر به هم پکې د ملا قسم دې سرونه به خلکو پخول تپوس وکړه د میلمه د مشرانو سر به خپې به یې پخولې سر به په خپله پخاو ما یو ځای کې میلمه هم بجلي لاړه او ډوډۍ مخ په زور کوم او شي چې پاسپنج دی ښکته پورته کېږي مې خدای دا څه شی دی دا ښکته پورته کېږي بجلي راله چې مې وکتل د چرګ په قرقره مې زورونه ټول اوس چې خدای مخلوق زیات ته وګورئ چرګان په کوڅو کې ورپسې ګرځي که نه یو چرګ به میلمه له یو حلال کو باقي به پې دا لاوڼې ماوڼې او ساګونه لوګان خوړل قسم دې به یې غوښې لوګان کورکمان به پکې چو ټماټر به یې وله ټکول مخلوق خدای زیات که روزي وله څوک ورکوي الله اوس چایو سره خلک چرګان خوري کبان به تاسو کبان په چته سیند ته به سلیم خان ته لاړئ نو پکې به هم پاو کبان ونیول
اوس چې مخلوق زیات شو ځای په ځای هلکه تازه مایا دا به نه وایي چې روزي څوک ورکوي په هر موسم کې درته ټماټر میلاویږي اب په موسم کې میلاوېدل بیا به نه میلاوېدل په هر موسم کې درته هره میوه میلاویږي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها په مخ د ځمکه چې څومره ګرځنده مخلوق ګرځي رښتیا ووایه ډوډۍ په چا ده واوره به کم ځای وه خلک به واورې پسې ګرځېدل جګړې به پې روژه کې خلکو کولې هر کور کې پرچ پروت دی